دا لاندې افادې د مثلثاتو د قوانینو په نظر کې نیولو سره یو بل سره وصل کړئ. یعنی تاسې دغه څلور ضلعي کې خپل مثلثونه وموندئ، نظر د دوی زاویو ته او د مثلثاتو د قوانینو په نظر کې نیولو سره ووایئ چې کوم نسبت یا کومه تابع د کوم نسبت او کومې تابع سره سمون کوي، د همغه سره یې وصل کړئ. نو راځئ چې همدغه کار موږ وکړو. د هر څه نه مخکې به دا ښه وي چې موږ ځان ته دغه خپل مثلثونه معلوم کړو چې کوم مثلث چی شی ده. لکه څرنګه چې تاسې دلته ښه ورته پام کوئ، څو برخې موږ لرو. ګورئ، یوه دغه برخه ده، که زه دې قلم ګورئ دغه مثلث ده، صحیح ده، دا یو مثلث. مثلا دغه بل مثلث ده، د دې بیخي درجې پټې سوې، نو همدغسې یوازې خالي برخې به یې رنګې کړم. دا بل مثلث ده. همداسې که فکر وکئ دغه ځای کې یو بل مثلث راځي، صحیح ده، څو برخې لري. نو بهتره دا ده چې موږ او تاسې دا ساده ځان ته حل کړو. ګورئ دلته یې څه ویلي، دلته یې ویلي دي چې ای سی پر بی سی دا چی شی ده. ای سی ګورئ دغه زل ده او بی سی هم دغه زل ده. لکه څرنګه چې دغلته دوه زاویې موږ ته راکول سوي او دا څلور زلي په داسې برخو باندې ویشل سوی ده چې دا مساوي دي زاویې. مثلا که دا یو 40 ده نو دې مقابله درجه هم یو 40 ده، که دا 30 ده دا هم 30 درجې ده. نو د دې ځای موږ څه وایو؟ که دغه 30 درجه موږ په نظر کې ونیسو نو دا خو یو قایمه مثلث دی، که نه؟ دا خو یو قایمه مثلث دی او دغه یوه زاویه ده، دا بله زاویه ده او دا 90 درجې ده. دغه زاویه خو معلومه ده، د یوازې یوه نیمه برخه یې 40 ده، دا معلومه ده، دا 90 ده او دغه 30 درجه معلومه ده. دلته یې ویلي دي چې ای سی پر بی سی د دې 30 درجې چی شی ده. ای سی وګورئ، ای سی دغه برخه ده، د 30 درجې مجاور زل ده، او بی سی چې ده یا سی بی د ای بی سی د مثلث وتر دی. او موږ ویلیو چې مجاور زل تقسیم د وتر مساوي کیږي د کوساین سره. د کومې درجې د کوساین سره؟ دلته کومه درجه ده؟ 30 درجې. نو کولی سو چې دا دې ته وصل کو، ویلی سو چې کوساین د 30 درجو مساوي کیږي د ای سی پر بی سی سره. دا یوه برخه سو چې موږ حل کړه. دلته به ویلي کوساین د ډي ای سی وګورئ چې کوم تابع سره سمون کوي. دغه ډي ای سی ده، ګورئ ډي ای او بیا سی، یعنی دغه درجه. اوس دلته وګورئ کوساین د ډي ای سی یعنی چی شی؟ دغه ډي ای سی درجه ده د دې مجاور زل تقسیم د وتر. مجاور زل د دې ای سی تقسیم د وتر ای دی. صحیح ده؟ اوس دا چی شی ده؟ دلته داسې کوم شی نسته ده. نو موږ ګورو چې که موږ په همدې ډي ای سی مثلث کې د 40 درجو زاویه وګورو، همدغه مقابل زل پر وتر راځي، ځکه د دې مقابل زل سی ای یا ای سی تقسیم د وتر ده او دا مساوي کیږي کوساین د دغه درجې سره. نو چون بل شی نسته ده، موږ ویلی سو چې دا مساوي کیږي د ساین د 40 درجو سره. اوس دلته تاسې وګورئ داسې کوم شی سته؟ بلکل چې سته ده، دغه ده، د دې سره دا وصلو. راځو بلې برخې ته. دلته موږ ته ویلي دي چې ساین د سی ډي ای چی شی ده. د دې باره کې تاسې څه ویل لرئ؟ لکه څرنګه چې په همدغه مثلثونو کې موږ ګورو چې سی ډي ای دغه مثلث دی، ډېر یو لوی مثلث. دا د ډي ای زل ده، دا د سی ای زل ده او دا د ډي سی زل ده. یعنی یوه زاویه دغه ده، بله زاویه قایمه ده او بله زاویه دغه 30 درجه ده. اوس ده سی ډي ای
ساین که موږ په نظر کې ونیسو، ساین یې که په نظر کې ونیسو، ګورئ دلته د دې ساین مقابل ضلع پر وتر دی چې مقابل ضلع ای سی ده یا سی ای ده، ای سی ده، پر وتر د دې مثلث ډي ای یا ای ډي. داسې کوم شی موږ په دې نسبتونو کې نه ګورو، خو که د همدې مثلث دغه زاویه چې 30 درجې ده موږ دا په نظر کې ونیسو، صحیح ده؟ دا که موږ په نظر کې ونیسو د دې مجاور ضلع چې ای سی ده تقسیم په وتر چې ای ډي ده، صحیح ده؟ دا بیا مساوي کیږي چې د کوساین د 30 درجو سره. د چی شي سره مساوي کیږي؟ د کوساین د 30 درجو سره مساوي کیږي، کوساین د 30 درجو سره. او راځو وروستنۍ او آخري برخې ته. ښه، دلته یې څه ویلي؟ دلته ویلي دي چې ای ای پر ای بي چی شی ده؟ ای ای پر ای بي، ای ای یوازې دغه مثلث ای ای چې تقریبا څه رقم ده؟ دغسې یو مثلث ده، دا یې یوه ځله ده پر ای بي او دغه برخه یې داسې راځي. ښه، هلته ډېر بیروبار سو ځکه مې دا دلته جدا رسم کوي. ای دغه زاویه که 90 وي، صحیح ده؟ دا موږ 1/40 نیولې ده او دغه زاویه نامعلومه ده. اوس تاسې وګورئ ای ای دغه ځله ده، د دې ځای نه تر دې ځایه دا ای ای ده، تقسیم پر ای بي. ای بي طبعا د دې مثلث وتر ده، د دې مثلث چی شی ده؟ وترې ده. اوس که دغه زاویه چې تاسې ته معلومه ده 1/40 درجه، د دې وګورئ چې د دې مقابل ضلع تقسیم د وتر دا چی شی ده؟ ګورئ مقابل ضلع ای ای د 1/40 درجو تقسیم د وتر د بی ای دا چی شی ده؟ بالکل چې دا مساوي د ساین سره ده، د 1/40 درجو ساین ده، ساین د 1/40 درجو. نو د دې ځای ساین د 1/40 درجو دغه ده، دغلته مې پیدا که او دغلته یې راوړم. ښه، یو شی بل موږ ته راکړی تانجان د 1/40 درجو، دې ته هیڅ داسې کوم شی پیدا نه سو چې زه دا ور سره وصل کم او هیڅ یو د دغه نسبتونو څخه د دغه تانجان د 1/40 درجو سره سمون نه کوي، ځکه دا کوساین د 30 ده، دا چې د ساین د 1/40 ده، دا کوساین د 30 ده، او ای ای پر ای بي هم چې ده چی شی ده؟ ساین د 1/40 درجو ده. نو که تاسې هم داسې جنجالي شکلونه لرئ، کولی سئ چې ټوټه کوئ مثلثونه ته جوړ کوئ او بیا وګورئ چې کومه تابع د کومې سره ارتباط لري. نو اوس راځئ چې دغه خپل ځواب هم وګورو چې صحیح ده او که غلط. ځواب یې بیخي صحیح ده.